انډیا نه یو تازه خبر د وبا نوې چپه چې په هندستان خوره شوې لکونه خلک یو وجل حتی چې خلک په سرکونو بېیارو مددګار پراته دي. مړي دومره ډېر شوي دي چې په لوی قبرستانونو کې د ښخولو ځای کم شوی دی او د مړو سوځولو لپاره وسایل او لرګي هم کم شوي دي. لویه وجه یې دا ښودل کېږي چې وبا هلته ځکه بې کنټروله شوه چې هلته یو دم د اکسیجن سټاک ختم شو او د هسپتالونو نه بس صرف مړي راوځي یو هم پکې روغ نشته. کوم مالداره خلک چې په هندوستان کې اوسېږي هغوی د هندوستان نه ځانونه ویستلي دي. اگر که په هندوستان کې د جاز ټکټونه 10 چنده ګران شوي دي خو دوی ځانونه بیا هم ویستلي او کوم چې غریبانان خلک دي هغه د خدای اسرې ته پراته دي. ویل کېږي چې د مړو تعداد د زرګونو نه اوښتی دی او هره ورځ د سلګونو او زرګونو په تعداد کې کسان مري او د لکونو په تعداد کې کسان په دغه وبا باندې اخته شوي دي. ډاکټران هم په ژړا سر دي. دا پیغام ورکوي چې هغوی ته هم معلومات نشته چې کله ورته دغه وبا لګي او کله به مري ځکه چې اوس داسې حالت دی چې په شا تګ مشکل دی. دې سره سره ډیرو ملکونو د هندوستان په اوسیدونکو پابندي هم لګولې چې زموږ ملک ته دې نه راځي او بنګلادیش ورسره سرحد هم تړي او مکمل لارې بندي کړي دي. د وبا د لاسه د هندوستان سره سره په نوره نړۍ کې هم کاروبارونه خراب شوي دي او د خلکو ژوند په عذاب شوی دی. خو د لومړي ځل وبا چې د چین نه خوره شوې وه او په یورپ کې هم خوره شوې وه د هغې نه پس دا دویم وار په هندوستان کې داسې خطرناک حالت رامنځته شوی دی چې هر څه بې کنټروله شوي دي. د پښتو پوسټ چینل مینوالو دا ویډیو او دا خبر تر همدې ځای پښتو پوسټ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.